سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همداوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان وهئ ګلپاڼه که د پښتو ښکلې سندرغاړې ده او خوږ غږ لري نو په حسن او خوږ غږ کې ګلڅانګه هم ځان د چا نه کمه نه ګڼي د پېښور سره پیوستې د چارسدیب سیمې سره تعلق لرونکې پیغله سندرغاړې ګلڅانګه خپل اصل عمر د خلکو نه پټ ساتل غواړي خو وایي د ښکلا او اواز یې دومره مینان دي چې څوک یې تصور هم نشي کولی ګلڅانګه په ټي وي ریډیو سټیج او فلمونو کې سندرې وایي خو د دې ترڅنګ یې په سوونو سندرې البمونه هم ویلي او تر دې مهاله یې 3 سندریز البمونه مارکیټ ته هم راغلي دي ګلڅانګه په خبرو کې ډیره میړنۍ نه ده او د خبرو په وخت کې زیاته شرمېږي خو په سندرو کې د ځانګړو اندازونو خپلولو یا نازونو مکیزونو کولو کې ښه زړورتیا لري او د دې وجه هغه دا ښایي چې د فن دنیا ته د راوتلو شروع یې د ټي وي ډرامو نه کړې ده هغه وایي د ټي وي ډرامو نه مې سټارټ واخیست خلکو مې ډرامې خوښولې هم خو زما په خپله سندرې خوښې وې نو بس ډرامې مې پرېښودې او سندرو ته مې مخه کړه ویډیو در سره حتما لایک او مخکې هم شیر کړئ